عزتمن بله پوښتنه خو نه لري په مخه دی که نو د ډوډۍ په سر باندې دعا کول ده خو بهتر عمل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو مبارک عمل ده چې یو څوک ډوډۍ وخوري او بیا وروسته پسې وایي چې الحمدلله نو داسې لکه دا ټوله دنیا یو مړۍ کې د خدای په جل جلاله په رضا کې ورکړي نو دومره اجر او ثواب یې نشته لکه دا سړی چې ووایي چې الحمدلله. نو دعا سړی په جمع کې هم په دې کې څه ستونزه نشته او که په تنهایی هم کوي نو اصلي د دعا نه هدف چې د شکر د نعمت ده. نو که په ګډه سره هم ووایي چې الحمدلله شکر الحمدلله او که په تنها سره هم نو خو په ګډه سره داسې خاص اجماعي نه ده راغلی چې صحابه کرام یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ډله ییزه توګه درېدلي وي دعا دې کړې وي. نو زما وروره چې الله جل جلاله موږ ته تر اوسه پورې د توبې دروازې خلاصې کړي دي او څوک چې ومن تابه څوک چې ګناه نه توبه وباسي وامنه او ایمان راوړي عمل صالح وکړي فاولئک یبدل الله د جو خلکو به الله جل جلاله بدل کړي سیئاتهم حسنات بدی به په نیکۍ باندې الله ور بدل کړي وکان الله غفور رحیم الله جهو مهربان بخونکی او مهربان ذات ده. نو محترم اولین ته کوشش دا وکړه چې توبه وباسي پس له توبې نه بیا راجګ څه مونځ وکړه ځکه مونځ څنګه عبادت ده الله ته ډېر ګران عبادت په ټولو عبادتو کې خدای ته هم ډېر مقبول ډېر منظور عبادت چې دغه چې ده لمونځ ده ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر تاسو مونځ چې کوئ مونځ به تاسې له بدیو نه او منکراتو نه منع کړي. دا مونږ چې نن مونځ له منکراتو نه منع کړي دا مونځ نه ده چې مونځ سم مونځ سړی وکړي بیا نو سړی خامخا له منکر منع کړي. السلام علیکم. مهرباني. نوم دې څه ده؟ زه محمد ناصر د یا پښتنه به درته کوم مولوي صاحب څوک د کور حرکت کې یوه ورځ یوه شپه یوه ورځ لارې د موټر په رفتار کې اوسېږي اول ته ورسېږي نو پښتانه دې ورو نیمګړی پاتې شوله خدای دې تا ته اجر درکړي. نو همدا رقم الله جل جلاله بیا د هغو خلکو دپاره چې هغه منځونه کوي او اودسونه کوي د هغوی دپاره الله جل جلاله بیا انعامات ذکر کړي والذین هم علی صلاتهم یحافظون مسلمانان هغه خلک دي چې په مانځه باندې دوی محافظ اوسیږي اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون دا خلک څښتنان دي وارثان دي د فردوس جنت دوی به فردوس جنت ځي. نو الله دې موږ فردوس جنت ته بوځي او څوک چې منځ نه کوي او مونځ ورته ټوکې ښکاري یا بل یو چا راته ویلي یو سړی وایي ما ورته چې دا مونځ کوه وایي راته ویلي چې مونځ نو چېشته وکړئ ما ورته چې د خدای عبادت ته که نیکې ګناه ده چې هو په مانځه کې هم ګناه شته چې په مانځه کې خود ګناه شته. نو جهنمیان وایي چې کله جهنم ته ولوېږي بیا به له هغوی نه پوښتنه وشي چې صاحبانو تاسې دلته چې راغلي یې څه مشکل ولې راغلي وایي ما لکم سلککم فی السقر تاسو لره څه دي چې دلته خدای په جهنم کې خوشي کړي او په جهنم کې ګرځي او مزې کوي. نو وایي دوی به په ژړا شي ورته فریاد به ورته کوي چې موږ په دنیا کې نه پېدلو قالو موږ چې وو په دنیا کې چې وو لم نکن من المصلین موږ منځونه نه کول. نو څوک چې منځ نه کوي عذاب به خامخا مومي جهنم ته به خامخا ځي دردناک عذاب به خامخا ویني. دا که د خدای فضل وي بېله خبره ده کاشې خوشي چیټي یې ماپ کول کینې هسې چیټي پیټي ماپ کېدل هم تر اوسه پورې نه دي راغلي. نو عمل به کوې مونځ به کوې بیا به د خدای مهرباني فضل در باندې کرم به در باندې. دا اوس ټولنه کې داسې بدبختي شروع شوې دي چې ښځې په عمومي توګه باندې مونځونه نه کوي بیا دا ماډرن ښځې څه ده قصرونو کې اوسېږي دا بنګلهدار کورونه چې خدای ورکړي دي او دا د کروزینانو کې چې ګرځي د غزل میانې نه کوي په دا فیسبوک مسبوک چې پیږي د هغه هم ډېر نه کوي. بیا مخکې خلک داسې وي چې اسمن مسل د خدای شکر بیا ادا کوو د خدای عبادت به و چې خلک اسمن کېږي ګمراه کېږي بېدینه کېږي او دا زموږ خلک چې دي بیا په خاصه توګه باندې د ګمراهۍ چې کوي خاص د جمعې په شپه باندې یې کوي چې غټه ګناه کله کوي که نه یا شراب چې کوي یا بل بد کار کوي. نو الله دې موږ ته یې نجات راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني صاحبه نوم دې سعید الله خان دی المراتب څخه اړیسته یم. سعید الله خان ایوه مهرباني. سعید الله خان دې سه مو راځنه چې دا څه لکه اوس انده د خنا یو څه چې ترنه وی ته دا سره هم خبره دا ګناه نه ده ګناه څنګه
لکه اندو فیکو یغه ته داسې ورکی دي ترنه ویته یعنی چې چانه ویته زه دا ګناه ده دا ګناه لري که نه لري سمه ده صحیح ایوه بله پوښتنه دا ولې چې لکه اوس المنځو به راکړي یو سړی د المنځو به راکړي دی په خبرې نه دی سره غیبات کول المنځو به راکړي عباس کول ګناه ده که دا اوس وایي چې دوه بجو ته تلميذ ما کړ نشي زه ویل چې نه دوه بجو پر شدا سره هم خبره ده ولا په دې خبره دی پوه نه شم ورو ډېر سره وژو ولا لګ راته اسانه کڅ دی ویلې دا دا یی چې مینس په دوه بجو کنه دی واپس بجې نیمه بجو ها زه ویل چې را یاري چې نه ویل یا چې دوه بجو پر شدا دوه بجو پر شي کنه شي سره هم ده صحیح ده ورور عزتمن شي خیر شي نو هیله ده چې عتیق الله صاحب پوښتنه کړې وه چې ډوډۍ د سر دعا خو مسله مو حل کړله نو سید الله خان صاحب چې تا پوښتنه کړې وه چې هندو ته تر ویل نو بعضې خلک بعضې اصطلاحات دي هندو ته به مخکې لالا ویلې کله کله خلکو به بل نوم ورته اخیسته خو ښه کار نه ده ځکه چې هندو ته تر ویل نه دي په کار ځکه تر د سړي په نسب کې راځي نو باید سړي بل نوم ورته واخیستل شي ځکه شریعت داسې خلکو ته کالي هم بیل کړي دي هغه جامه یې هم ورته بیل کړي چې له لرې په موږ تاسې کې معلوم چې په انسانانو کې دغه خلک هم څه دغه رقمې جامه ده نو موږ تاسې په دین کې دوی دپاره حکم ده چې جامه به یې هم بدلوي نو تره ورته ویل ښه کار نه ده او پاتې شوله بله خبره دی چې ته وایې چې یو ملګری مې د لمونځ په 1 بجه 2 بجه څه کیسه دې کوله نو سړی له ځانه مفتي جوړول نه دي په کار وره که جمع ته رسېږي عاجل خپل وخت سره رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته صحابه پوښتنه کوي چې بهترین په عباداتو کې کوم عمل ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وخت سره دا ډېر لوی افضل او بهتر عمل ده نو تاسې کوشش کوئ چې او په خپل وخت سره ځان جمع مانځه که جمع مانځه ته نشئ رسېدلی نو همغلته په خپل وخت سره کوئ دا وخت تر 3 او 4 بجو پورې مونځ مه معطله کوئ ښه السلام علیکم السلام علیکم ورحمة الله خیر الله دې خوشحال کړي مهرباني نوم دې محمد حیرتان خبرې کوم دین محمد صاحب الله دې په حیرتانو کې خوشحاله لره نو له حیرتانو سره نه دې اړیکې دې له حیرتانو نه بیا هم پرې شوله هڅه کولی شي وخت لرو انشاءالله تعالی نو محترم وروره چې پوښتنه دې کړې وه ځوانه زلمیانو داسې کارونه کول نه دي په کار او داسې عملونه کول دا ناوړه عمل ده او د شیطان ملګرتیا ده له پردۍ خور سره له پردۍ لور سره له پردۍ مور سره نامشروع اړیکې ساتل دا جرم ده دا زیاتی ده دا ظلم ده سړی د من حیث افغان من حیث مسلمان ځان سره چې فرض کړي که داسې تا په کور کې پیښه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني نوم دې څه ده اسم رهبر دی رهبر خدای دې د اسلام رهبر کړي مهرباني مولوي صاحب په قرآن شریف کې روایات دي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى دا کسالى کوم خلک مراد دي دا منځ کې د نن دی د منځ څخه د باندې دي چې ولادي صحیح ده ورور عزتمن نو ورور له دې نه ټول هماغه خلک مراد دي چې هر مانځه ته پورته کېږي ځکه بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې لمونځ چې ده دا یو ډېر ستر عمل ده ډېر غټ عمل ده ډېر دروند عمل ده خو الا علی الخاشعین الذین یظنون ربهم انهم ملاقو ربهم وانهم الیهم راجعون نو دا په هغه چا باندې بیا سخت نه ده چې هغوی دا فکر او ګمان کوي چې موږ به له خدای سره مخ کېږو السلام علیکم وعلیکم السلام مولوي صاحب مهرباني مولوي صاحب ښې جوړې عزتمن سي څوک له کوم ځای نه زما زه صفت الله د کعبه نه خبرې کوم نوم دې چې ده صفت الله صفت الله صاحب کوم ځای نه د کعبه نه قرهباغ شریف مهرباني
نه پوښتنه ده په عبارت نکاح کې مهرباني ورور لکه یو سړی کوزده وکړي هغې کې قبولجاب وکړي او قبولجاب یې وکړه بیا د هغې نه بعد واده وکړي چې واده یې وکړه بیا مثال هغه بیا مهر نه ده چې هغه ونه شي څه هغه لري چې مهر ورنه کړي او نه مهر ورنه کړي لکه بیا نکاح تړي دویمه مثال مهر تړي هغه چې هغه ونه شي څه هغه لري صحیح ده ورور په اسلام کې یوه نکاح ده دوه درې نشته پکې ښه نو کله چې تاسو ایجاب او قبول وکړو همدې ته نکاح ده نو ایجاب او قبول چې اوس مهر باید چې پکې وټاکلی شي ما مخکې په دې باندې خبر وکړه چې بعضې خلکو اوس یو شی رواج کړی چې نیمه نکاح تړو نیمه نکاح خلک هم دغه ته وایي چې له ویدار مې کړه ور مې کړله ورکړی مې وازه چې نور مراسم بیا پرېږدي غټې نکاح ته بیا ورنه کړي نو نکاح کې اصلي شی چې د مهر ده که مهر پکې تعین نه ورم نه که الله جهو فرمایي چې تاسو واتوهن نحله داسې الفاظ راغلي چې تاسو ورکړئ صدقاتهن نحله دا ښځو ته ورکوي دا مهر په ډېره خوشحالي سره یې ورته ورکوي که چا مهر ورنه کړه ښځې ته ظلم یې وکړه جبر یې وکړه تعدا یې وکړه پردی حق یې خوړلی ده او که مهر په نکاح کې تعین نه څه یاد نه څه نو بیا نکاح نه صحیح کېږي ورور نو صفت الله صاحب همدغه یې تا پوښتنه وه نو انشاءالله تعالی پوښتنې ور خلاص کړي نو هماغه ورور چې بیا یې هم ورته وایو چې تاسو نامشروع اړیکې مه ساتئ خدای دې په تاسې رحم وکړي الله دې په تاسې مهرباني وکړي خدای دې تاسې ته نجات درکړي د شیطان په دام کې راګیر شوي یې ښه چې یو سړی پوهېږي چې شیطان را نیولی یم نو شیطان سړی تر هغه وخته پورې نه پرېږدي تر څو چې تاسې ګمراه نه کړي او له ځان سره مو جهنم ته بونه ځي خو یو بل ور برېښنالیک را لېږلی عتیق صاحب وایي په جومات کې کلمې وغیره لیکل څه حکم لري محترم ورونو خفه کېږئ مه زموږ اکثره ورونو چې د برېښنالیک له لارې نه پوښتنې را لېږي نو ډېره اوږده کیسه یې راته لیکلي نو هماغه پوښتنې موږ هغه اصلي ټکی مقصدي ټکی راخلو نو تاسې له موږ نه خفه کېږئ مه یو چا لیکلي وو چې موږ خو ډېر ځان ستړی کوو ډېر تکلیف وکړو ډېر توري سره را وپیو بیا تاسې ته درلیږو نو تاسې د موږ دوه ټکي راواخلئ نو بیا له تاسې ورونو تاسو ته ټول په احترام باندې قایل یو خو موږ دومره وخت نه لرو ځکه که یو دا د تاسې هغه کوم مقدماتي کلمات مې چې ویلي وو بیا نو هغه موږ راخلو هغه ستاینې مې راخلي وو مننه مو راخلو بیا خو نو خپرونې وخت هم دومره ده خو بس هغه مقصودي ټکی موږ راخلو تاسو له موږ نه مه خفه کېږئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم عبدالشکور خبرې کوم د خندار عبدالشکور صاحب مهرباني مولوي صاحب دا خلک څوک چې ځانمرګې بدون وایي څوک چې دایي وایي دغه څه دغه ده یوازې ستاسو دا روا دي ناروا دي او دا خو دومره بېګناه خلک پکې شیطان کېږي دوی خو دغه کس ته بېرته ګناه رسېږي نه رسېږي څنګه چل ده دا خو ډېر خلک دي هر ځای کې کېږي او په بازارونو کې په جماعتونو کې کېږي په نورو ځایونو کې کېږي مثال په خارجي قطارونو باندې کېږي او بېګناه خلک پکې شیطان کېږي نو دې کې دغه کوم جواز د خلکو ته شته ده نشته خدای رحم ده ته خدای نه کوې ورورکه نه نه زه یې نه کوم ښه چې ته نه کوې بس قرار ذاتي کښېنه نو ما نه ویل چې ته پوښتنه کوې څوک چې دا کارونه کوي هغوی سره تیار جواز په لاس کې وي صحیح ده نو کومو خلکو چې توپ ټانک تیاره بې جوازه راوړی ده بې قاضي بې محکمې راوړی ده همدې خلکو سره هم داسې یو جواز څه چې هغوی ته به چا څه ویلي وي صوفي چې الله وایي څه به یې اورېدلي وي نو دا فتوا د امت د علماو پورې تړلې ده او دا د موږ د یو سړي د خولې خبره نه ده نو تی نه کوې بس نه کوې تی ګرځه ښه نو وروره چې السلام علیکم السلام علیکم مهرباني وعلیکم السلام عزتمن جذباتی خبریں تم نے رحمان نام جنگ والا رہا مهرباني مغرب جب پاکستان طالبان سے اردین ملی ولی وائز جان انتظار ورکی شاہجہات کی شادی کی علیہ شادی کی رہو خفالا مسلمانان خلق سره جنگ کی گرا جنگ سعید ښه نو ورور دې خبرې ته موږ مخکې ځواب وویلی چې دا د امت علماو پورې تړلې خبره ده چې هغوی په مجموعي توګه باندې فتوا ورکړي چې څنګه دی او چې څوک دا کارونه کوي
هغوی سره تیاره فتوا شته معلومات په دې اړه باندې نور نشته نو به څه پکې وویلی شو ځکه چې دا د یو کس د خولې خبره نه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مولوي صاحب څنګه ښه یې؟ مهرباني.